اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع خلوص حبیبي کوم. ټولګی مو 11 مضمون مو کیمیا، موضوع مو د پیل محرکه قوه. ګرانو زده کوونکو درنو لیدونکو موږ تاسو تیرو درسونو کې هغه کیمیاوي تعاملونه لوستي وو چې پر اساس یې برېښنا منځته راتلله، لکه اکسیدیشن او ریډکشن. اکسیدیشن یعنی الکترون ورکول، ریډکشن الکترون اخیستل. ځینې تعریفونه مو نور هم ورته کړي وو. ګلوانیک پیل مو لوستی وو چې له 2 نیمه پیلونو څخه جوړ شوی وو. یوه پیل کې جاست سلفیټ محلول په بل کې کاپر سلفیټ، جاست د انود په حیث او کاپر د کاتود په حیث باندې رول لوبولو. نو د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ زموږ تاسې موضوع چې ده هغه د پیل محرکه قوه یا الکتروموټیو فورس ده. د پیل محرکه قوه موخه مو د پیل د محرکې قوې د فارادي، کولمب او د جریان د شدت پیژندل دي. چې د پیل محرکه قوه څه ده، د بسته پیل په پوتنشل باندې څه اغیزه لري، په کومو طریقو باندې موږ تاسو کولی شو د یوه پیل محرکه قوه یا اعظمي پوتنشل وټاکو. مخکې له دې چې موږ تاسو په پیل یا د پیل په محرکه قوه باندې بحث وکړو، ځینې موضوعات چې باید لومړی دا وپېژنو. هغه لومړی چې دی برقي کار دی. برقي کار څه ته ویل کیږي؟ داسې په ګلوانیک پیل کې د الکترونونو حرکت د انود څخه کاتود ته فزیکي کار دلته صورت نیسي، چې دغه کار بیا د برقي کار په نامه سره یادیږي. ګورئ، په یوه ګلوانیک پیل کې د انود څخه کاتود ته د الکترونونو حرکت، دغه فزیکي کار ته چې دلته صورت نیسي برقي کار بلل کیږي. د اندازه کولو واحد یې جول دی او د لاندې فرمول په اساس باندې موږ تاسې محاسبه کولی شو. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ برقي کار څه ته ویل کیږي؟ ګورئ، موږ تاسې 2 الکترودونه لرو. یو دغه الکترود تاسې فرض کړئ، بل دغه 2 الکترودونه، بل دغه الکترود تاسې فرض کړئ. دغه الکترود تاسې د انود په حیث وپېژنئ، دغه الکترود تاسې د کاتود په حیث وپېژنئ. د انود څخه د الکترونونو انتقال کاتود ته، د الکترونونو انتقال، الکترونونه را روان دي، دوی څخه الکترونونه روان دي. یعنی د انود څخه کاتود ته د الکترونونو انتقال دلته یو فزیکي کار صورت نیسي. دغه ته موږ تاسې فزیکي، دغه ته موږ تاسې برقي کار ویو. څه ورته ویو؟ برقي کار. واحد د برقي کار د اندازه کولو جول دی. څه شی دی؟ جول دی. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه برقي کار د لاندې رابطې په اساس باندې محاسبه کړو، چې برقي کار به مساوي شي کیو ضرب دی وي. W مساوي کیږي کیو ضرب دی وي. W دلته کار دی، کیو چې دی دلته د چارج مقدار دی، او وی چې دی دلته د پوتنشیل یا د ذخیره شوي انرژي توپیر دی. یعنی د W مساوي کیږي کیو ضرب وي رابطې په اساس موږ تاسو کولی شو برقي کار د مختلفو پیلونو وټاکو. فارادي چې د اپ په توري سره ښودل کیږي، فارادي د برېښنا د اندازه کولو تر ټولو ډیر لوی واحد دی. فارادي مساوي کیږي د یو مول الکترون او اوګادرو عدد د ضرب د مجموعه د هغې د حاصل ضرب سره. متوجه شئ؟ فارادي د اپ په توري سره ښودل کیږي، د برېښنا د اندازه کولو تر ټولو ډیر لوی واحد دی. یو فارادي مساوي کیږي، یو فارادي مساوي کیږي یو د اوګادرو عدد نمبر د اوګادرو ضرب د یو مول الکترون چارج سره. ضرب څه سره؟ یو مول الکترون چارج سره. نو یو فارادي به مساوي شي نمبر د اوګادرو 6.02 ضرب لس په تواندې درویشت ضرب یو مول الکترون چارج 1.02 ضرب لس په تواندې منفي 19 کولمبه، منفي 19 کولمبه، منفي 1.02 ضرب لس په تواندې منفي 19 کولمبه. دا چې سره ضرب کو مساوي کیږي تقریبا په 96,500 کولمبه. 96,500 کولمبه. د کانکور پوښتنه ده، یو فارادي مساوي کیږي په څومره سره؟ مساوي دی په 96,500 کولمبه سره. پس فقط دومره یادي وو چې فارادي د برېښنا د اندازه کولو تر ټولو ډیر لوی واحد دی. یوه خبره، د یو مول الکترون د چارج د مقدار او اوګادرو د عدد څخه لاسته راځي. یو فارادي مساوي دی په 96,500 کولمبه سره.
کولمب خپله څه شی دی؟ کولمب د چارج د اندازه کولو نړیوال واحد دی. هغه مقدار چارج ته ویل کیږي چې د یوې فلزي هادي میلې څخه په یوه ثانیه کې 1 امپیر جریان د برېښنا تیر شي. دغه ته موږ تاسې کولمب ویل کړو. یعنې کولمب مساوي کیږي امپیر ضرب سکند. 1 امپیر برېښنا چې په 1 سکند کې له یوه فلزي هادي جسم څخه تیر شي کولمب بلل کیږي. د چارج مقدار لپاره موږ تاسو کولی شو دغه رابطې څخه ګټه واخلو چې کیو مساوي کی آی ضرب ټي. دلته کیو د چارج مقدار، آی د جریان شدت او ټي چې ده هغه څه دی؟ وخت دی. فقط دومره زده کیو کولمب د چارج اندازه کولو نړیوال واحد هغه مقدار برق ته ویل کیږي چې له دغه فلزي هادي میلې څخه 1 امپیر برېښنا په 1 سکند یا په 1 ثانیه کې تیر شي کولمب بلل کیږي. د پیل محرکه قوه. اوس رسو د موږ تاسو اساسي موضوع چې هغه د پیل محرکه قوه ده. په یو پیل کې د دوه الکترودونو ترمنځ د پوتنشل اعظمي توپیر ته د پیل محرکه قوه ویل کی. په یو پیل کې خو موږ تاسو دوه الکترودونه لرو. یو وی انود الکترود مثبت، بل یې کاتود الکترود منفي الکترود دی. نو دغه دواړو پیلونو ترمنځ د پوتنشل اعظمي توپیر ته موږ تاسو یو د پیل محرکه قوه وی. یا په بل عبارت په یو پیل کې د انود او کاتود د پوتنشل الجبري مجموعه د پیل محرکه قوه بلل کیږي. او د انود پوتنشل منفي او د کاتود پوتنشل مثبت علامه لري. د پیل مجموعي پوتنشل تاسو متوجه شئ تختې ته. د یو پیل مجموعي پوتنشل موږ داسې ویو چې هر پیل 2 الکترود لري. ګورئ تاسو فرض کړئ دغه موږ تاسو یو پیل پیژنو. په دې پیل کې یو دغه الکترود دی، بل دا الکترود دی. دغه الکترود د انود په نامه پیژنو او دغه الکترود د کاتود په نامه پیژنو. کاتود یې منفي، انود یې مثبت. د دغه دواړو د پوتنشل الجبري مجموعې ته د انود او کاتود د پوتنشل الجبري مجموعه چې دواړو څومره چارج دی، څومره یې ولتاژ دی، څومره یې پاور قدرت دی، هغه ته موږ تاسو د پیل محرکه قوه ویو. نو داسې لیکلی شو چې د پیل مجموعي پوتنشل د پیل مجموعي پوتنشل مساوي کی پوتنشل دی کاتود منفي پوتنشل دی منفي پوتنشل دی انود. د دغه رابطې په اساس باندې موږ تاسو کولی شو د مختلفو پیلونو محرکه قوه وټاکو. مجموعي پوتنشل د پیل مساوي کیږي پوتنشل د کاتود منفي پوتنشل د انود. یعنی دغه رابطې په اساس باندې د مختلفو پیلونو محرکه قوه ټاکل کیږي. دلته ځینې مثالونه دي. مثال د یو پیل د کاتود پوتنشل 1.33 ولټه دی. د انود پوتنشل یې 0.9 ولټه دی. د پیل مجموعي پوتنشل وټاکئ. همدغه پیل دی. ګورئ دغه پیل دی. د دغه پیل د انود د یو پیل د کاتود پوتنشل د کاتود پوتنشل چې تقریبا 1.33 ولټه دی. د انود پوتنشل یې 0.9 ولټه دی. 9 ولټه دی. تاسو د پیل مجموعي پوتنشل وټاکئ. متوجه شئ. سوال دا شته پوتنشل دی کاتود مساوي دی په څو سره 1.33 ولټه. پوتنشل دی انود دا مساوي دی په څو سره 0.9 ولټه سره. تاسو د پیل مجموعي پوتنشل مساوي په سوالیه کې د پیل مجموعي پوتنشل مساوي په سوالیه. نو موږ تاسو لیکو چې د پیل مجموعي پوتنشل به مساوي شي پوتنشل دی کاتود. د کاتود څه دی 1.33 منفي. پوتنشل د انود څه دی 0.9 ولټه 0.9 ولټ. د پیل مجموعي پوتنشل به مساوي شي 0.5 ولټه. که چیرې د 0.33 څخه 0.9 ولټه منفي کو نو د پیل مجموعي پوتنشل چې لاسته راځي 0.15 ولټه بلل شوی دی. یو بل مثال هم دلته راغلی دی. یو پیل چې انود یې له جست او کاتود یې له اوسپنې څخه جوړ دی. د مجموعي پوتنشل یې وټاکئ چې د جست پوتنشل 0.8 او د اوسپنې پوتنشل 0.44 ولټه دی. همدغه رابطو یا همدغه عمومي فرمول ته په کاتو سره موږ تاسو لیکو. پوتنشل د انود 0.8 پوتنشل د کاتود 0.44 مجموعي پوتنشل یې وټاکئ. مجموعي پوتنشل مساوي کیږي دا دی 0.44 منفي 0.9 منفي په منفي کې مثبت کله چې ورڅخه منفي کې 1.2 ولټه. دا به څه شي مجموعي
پوتنشیال شي. دغلته مو علامه ځکه منفي ورته وټاکله چې دغه د انود دپاره د پوتنشیال علامه منفي ښودل کیږي. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ تاسو د نن ورځې موضوع برقي کار، کولمب، پارادي د پیل محرکه قوه. د برقي کار په واسطه کولی شو موږ تاسو په ګلوانیک پیل کې د الکترونونو حرکت وټاکو. د انود څخه کاتود ته د پارادي په واسطه کولی شو موږ تاسو د برېښنا اندازه وټاکو. د کولمب په واسطه باندې موږ تاسو د چارج مقدار ټاکلی شو. د جریان شدت په مرسته موږ تاسو کولی شو د چارج مقدار د وخت په واحد کې لاسته راوړو چې په څومره وخت کې څومره برېښنا په مصرف رسیږي. مثلا د کابل ولایت څخه غزني ولایت ته څومره برېښنا په څومره وخت کې رسیږي. دغه ته د جریان شدت موږ تاسو ویلی و. د پیل محرک قوې په واسطه باندې کولی شو د پیل مجموعي پوتنشیال وټاکو. د انود او د کاتود پوتنشیالونه به جمع کړو، د یو پیل مجموعي پوتنشیال به ورباندې وټاکو. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ تاسو د نن ورځې موضوع. اړوند ما تاسو ته د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده. هغه پوښتنه داسې ده: یو پارادي له څومره کولمب سره مساوي دی؟ له 95,500 کولمب سره. کورنۍ دنده مو دوې پوښتنې دي، هره پوښتنه 4 ځوابه لري. سم ځواب یې په نښه کړئ. اوله پوښتنه: په یوه پیل کې د الکترونونو حرکت د انود څخه کاتود ته په کوم نوم سره یادیږي؟ 4 ځوابه، سم ځواب یې وټاکئ. دویمه پوښتنه: په یوه پیل کې د الکترونونو ترمنځ د پوتنشیال اعظمي توپیر په څه نوم سره یادیږي؟ هره پوښتنه 4 ځوابه لري. سم ځواب یې په نښه کړئ. دا و ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې موضوع. تر بیا چې زه ستاسې په درنه چوپړ کې حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي الله سپارمه. ښه وخت، ښې چارې. الله مو مل شه.